شاه اشرف د شاه محمود تر مړینې وروسته په اصفهان کې د مشرانو جرګه جوړه شوه او ټولو په اتفاق سره په 1130 میلادي کال کې شاه اشرف د پاچا په توګه وټاکل. شاه اشرف د میرویس نیکه وراره د شاه اشرف پلار عبدالعزیز یا د ځینو په قول عبدالله نومېده. دی ډېر هوښیار او تکړه سړی و. کارونه یې سره منظم کړو. سیدالخان ناصر ته یې بیرته د افغانانو قواو مشرتوب په لاس ورکړ او هرې خواته یې لښکرکشي او فتحې وکړې. شاه اشرف په دغه وخت کې د عثماني ترکانو سره چې د ایران د ډیرو ښارونو او سیمو د لاندې کولو دپاره یې لښکرکشي کولې مخامخ سو او هم د ایران په شمال کې د روسي قواو د ایران پر لور پرمختګ پیل کړ. شاه اشرف د عثماني ترکانو سره د ایران د ځینو سیمو د ویشلو قرارداد لاسلیک کړ او په شمال کې د روسانو د لښکر کښي مخه ونیوله. په دې وخت کې د شاه اشرف دوه لوی دښمنان نادر افشار او د صفوي شاه حسین زوی طهماسب وو. د هرات ابدالیانو د شاه اشرف سره مرسته نه کوله او د کندهار باچا شاه حسین د میرویس خان زوی نه یوازې د شاه اشرف سره مرسته نه کول بلکې د شاه اشرف څخه د ورور د وژلو د انتقام اخیستلو په فکر کې هم و. هغه و چې شاه اشرف ماته وخوړه او پس له 5 کالو او 7 میاشتو پاچاهۍ څخه افغانستان ته ولاړ او هلته د ابراهیم نومي لخوا چې د عبدالله خان بلوچ زوی و ووژل سو په 1113 میلادي کال کې. د شاه اشرف په واکمنېدو یو سره یو لړ مشکلات پېښ سو. دا مشکلات له کندهار راوټکېدل تر څو چې دی له اصفهان راوتی. کله چې پاچا سو د 4 بلاو سره مخ و لکه روسان او ترکان چې په خراسان کې د نادر افشار د طهماسب سره یو ځای کېدل، له کندهار او هرات څخه د منظم پوځي ځواک بندېدل او د یو شیعه مشر سر راپورته کول. د دې مشکلاتو په خاطر یې خزانه پر لګېدو سوه او لښکر یې کم سو. له کندهار او هرات څخه چې یې مرسته وغوښته هغوی منفي جواب ورکړو. شاه اشرف د کندهار څخه د کومک نه رسېدو په خاطر مجبور سو چې پر ایرانی اجیرو سپاهیانو، عربو او قومي ملیشو باور وکړي چې دې کار یې شاه اشرف سخت زیانمن کړ. قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو، دا و زموږ د نن ورځې ویډیو. هیله کوم چې خوښه شوې به مې وي. که تاسې قدرمن لیدونکي د داسې نورو تاریخي ویډیوګانو په لټه کې یاست نو زموږ د یوټیوب چینل ورسره سبسکرایب کړئ او که کوم پیشنهاد انتقاد لرئ زموږ ته په کمنټ کې ووایاست، موږ به په هغو کې اصلاحات راولو.